چې بخل پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډیر خراب سیز دی د انسان دپاره. او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه، په ځان، په بچو دې خرچ کړه، په ښځه دې خرچ کړه، په ګاونډي دې ولګوله، په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله، جومات مدرسه غریب له دې ورکړه. دا ګل شوه، ګل دې ته ګل وایي. د دې فایده به په دنیا کې الله درکوي او په آخرت کې به الله درکوي. ما خو ویلو چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ، هغې کې به دویمه خبره نه وه. خود حضور پاک څومره سخي و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت، په بخاري شریف کې راځي. هغه وی د الله رسول زه به پتا اس خرڅوم، اس ستاسو وینا په بیاله اسې ته واغشت، پیسې حضرت عمر له ورکړې. اقا ټیمه د حضرت عمر زوی ته عبدالله ابن عمر تبخیراتی ورکاغلی ور وداوه پلار نه ولا واغشت، پیسې ورکړې او زوی له ورکړې. دا سیم کولی شو چې پلار ته وی چې دا اس زوی له ورکړې، نه خپل پاکستان را دن نه کړ، په بیا واغش پیسې ورکړې او فورا او مغه اس په هغه مجلس کې دا غزوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه توبه. صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه صفتونه خو. دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د احد سره خوا کې په لاره تېرېده روان، یو غلام و یو امرأې هغه ګړې چیلی سره وله، دې پیسې امتحان کوي، ازمایش پې کوي، ګوري چې دا هلک د ده څه سوچ دی، د ده څه نظریه ده. عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي، خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی. هلکه وایي یو ګډ چیلی را باندې خرڅ کا، او ورته وایي دا خو زما نه دی، دا خو دا بل چا دی، زه خو غلام یم، دا خو د بل چا دی، د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه، یو ګډ را باندې خرڅ کا، اوس به دلته ستا په مخ کې حلال کړو او سرمن به تې وباسو، پوخ به کړو، ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو. او ورته یې مشره ما خو تا ته و چې زما نه دي، پردي دي، نو پردی ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړ. مالک به څه وایي چې ګډ دې څه کړ، دې پیسې ازمایش کوي. وی داسې وکړه چل درته ښیم، ګډ را باندې خرڅ کړه، پیسې واله، پیسې به نغدې کې ستا به شي، غوښه به مونږ دلته اوس ورته کړو، ته به هم وخورې مونږ. او که بېګاله مالک درنه تپوس وکړو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی، ورته ویې شرمخ خوړلی، شرمخ راغی ویې تښته. په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر، پیسې به هم نغدې کې، مالک به هم درته څه ونه وایي، غوښه به هم وخورې، مونږ به هم وخورو. چې دا خبره یې وکړه، هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله، وی این الله، الله مې کم ځای دی، الله مې نینې. چې ته وې مالک به درنه خبر نشي، نو مالک به خپل کار کوي، الله خبرېږي. فاین الله، زما الله به کم ځای چې دا ګډ پتا پردې خرڅوم، پیسې جیب کې اچوم، هغه ته دروغ وایم، ما خو الله ویني که نه. زما وروڼو ګورې دا بنیادي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوه کسان به د قیامت ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي، اوه کسان. په هغه اوو کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، چې الله ځان ته رایاد کي او دې سترګې وبېږي، اوښکې ته وبېږي او ځان ته الله رایاد کي، هېڅوک هم ني او پړه کې د الله یره پرتی، یو دغه کس دی. دا بنیادی څیز دی. موږ وایو مړه پلان کې خو شته، نه،
یاره پلان کې خو نشتا ذرا شمړه چې ارسه به وي دا به نه وي هېڅوک نشتا او الله شتا الله دې ویني که غلط کار کې که ښه کې الله دې ویني د الله نه غیب نه که د کور په ګوټ کې په بړستن کې دنم ګناه کې په خدای قسم الله دې خبردار که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې خلاص ورکا چې دا ګس لاس تر نه خبر نشي که ته وې دې نه خو څوک خبر نشو هېڅوک دې خبر نشي او رب ته خبر دی الله دې ویني الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي عبدالله ابن عمر پوه شو دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دا غلام لاړ وی دا ګډه چیلې د چا دی او ته د چا وی د پلان کې نیغ لاړ هغه مالک لې وی ستا ګډه چیلې ما ولیدې د خود په خوا کې سره دی خرڅه خو نه وی ولې نه خرڅوم وی پسو وی په دې بس پیسې وته نغدې کړې وی دا سیو کدا غلام امر باندې خرڅ کا وی دا مم در باندې خرڅ کا پیسې غونډې ورکړې او مې غلام واغشت او مې ګډه چیلې واغشت ما خام ما سوتن چې غلام ګډه چیلې مالک لبوتلې مالک ورته ویل کما ختم خرڅ کړي او دا ګډه چیلې مې غونډې خرڅ کړي پچا د عبد الله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال تبوزه هغه له ګډه چیلې راوسته دروازه ولا روته ما غسړې وې دا خو هغه وخت نه کاکاجی دی وې دا ګډه چیلې تا اغشتې دی ویاو وې زه راته خو دا کم زه ودرو او زه دې ما غشتم وی او وی ما تم د شپې زه خای چې زه به کم زه سملم عبد الله ابن عمر ته بچي ما ته ځان لنه غشته ما الله لا غشته هغه الله لمه غشته چې تا ما ته وختي وي چې ما وی مالک د نس خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خودل ته نشتا او فاین الله الله به کم زه وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت ته او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغه الله د پاره مې غشته ځه آزاد ما خپل خدمت له خپل نوکرۍ لنه غشته اب چې دا ګډه چیلې مم تعالی غشته دم ستای ګډه چیلې مم ستا تم د خدای په خدای داسې سخاوه په صحابه کرامو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سور لاندې لوي شوی د دواړو جهانو د مبارک سردار چترې په د پاسه وا دا غي صادر ور باندې د پاسه او چې کم صفت په حضور پاک کې فورا به عمل کو یقین او د مون یقین نشته هغه د پیغمبر په خبره کله کې یقین د چې د خدای د پاره ور کمال الله راکړي د بالکل یقین زمون هغه یقین نشته مونږه په وګ اورو او مونږ وایو کدا 15 روپیا د خدای په نوم ورکړي کم شوي کدا 100 روپیا د خدای په نوم ورکړي دا کم شوي کدا 100 روپیا مو جمعه ته د خدای په نوم ورکړي دا کم شوي هغه به نه دا ظاهر کې کم شي خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا م راکړي او د دې بدل الله په آخرت کې راکړي بنیادی سی دقه یقین ده امون د علماء وی حج او عمره د اسباب او د غنا نه سمطلب چې څوک هم حج او عمره کوي دی به غریب کیږي نه او رسول الله مبارکم فرمای چې حج او عمره ينفيان الفقر د فقر ختم الکه ولی فقر ختمي ځکه ډېرې پیسې د الله په لار کې اوله ګولې نو چې دی اوله ګولې نو تابه خدای غریبای نه خدای به مالداري د دې بدل بخدای درکړي مونږ سوای اوهو دا خلص 15 لک روپے په حج لګي په دې خو زما د زوی واده کېږي اوهو دا لس 15 لک روپے به څنګه لګوم دغه زموږ سوچ دی پیغمبر یو سوی مونږ په خلی وایو چې مونږ د نبی علیہ السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو لکه هغه یقین نشته چې کم د صحابه او کم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ وایرانه ولګي او یوازې دا نه چې بالکل د خدای په نوم دی ولګولې کنه خرچه دی وکړه بدل دنیا کې خدای درنه کې یاد وسه او یو سیز به پکې وي چې الله د پاره بالکل چې دا نیت دی پکې وي چې الله د ریاکارانه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دا بنوي
چې زه په تا احسان کوم. دا به نه وی چې په مړه تعالی بلود ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار وی او رالی ونه کړ. دا نیت به نه کې په ډېرې صدقه دوړه شوه. د چا نه به تمه نه کې په تمه به شیشې نه ورکې. دا به نه وی په هغه به احسان نه کې وایي ما دله دا شی درکړی دی. وایي مونږ خو دې غر کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړي دله ما څومره جامې دله ما څومره جوړې دله ما دونه ښېګړې او دی ما سره ګوره د ما خبره نه مني. نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاد نو مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره دي صرف الله دپاره. یو د عبرت قصه مې درته مخکې کړې وه بعضې دوستانو به نه اورېدلې. یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي دا دي دا ښه دي داسې یو سره په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې واه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و. یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله هغه بوډۍ بار راوتی وه. بوډۍ چې بار راوتی روی کتل نو دا میډیکل لفټ ته هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی. هله ورته وایي بچې دا دننه شه یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل بچې ډېره ګرمي دې شوې ده مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی دا پی وڅښه. په هغه هلک یې هغه پی وڅښل یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به دی. ګوره یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه. زمانه ډېره زیاته تېره شوه لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه. دا بوډۍ دې کور کې اوسېده دا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده بیماری پې راغلې ده ګاونډیانو وړې ده اسپتال چې اسپتال ته یې وړې ده هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف وته بایپاس اپریشن یې ورته کړی چې کله دا بالکل ټیک شوه هغه اسپتال کې خو بل رستو علي یا مخکې جمع کوي یا رستو علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په اسپتال بار ملکونو کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وایي چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړې وې مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي نو هغوی ورته بل راوایسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ښځې په ځان راکېښودې تا خدای پاک غر کړم موږ ما څه کار و ما سره دونه پیسې کم دي ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم او هغه چې اسپتال ته راوړې هغوی ته یې هم خیرې کولې دا د خدای غر کې زه سله راوړم خو بوډۍ ښځه مړه به مه که زه د اسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کو ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي پرایویټ اسپتال ته یې راوړې ما ته څه په مصیبت اخته یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او ته یې ترورې چغې مه وه نو وایي پیسې د کبیر وایي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې لیکلي و چې ستا پیسې وصول شوي دي پیډ ختم وصول شوي نو بس دا لکه خوشحاله خو شو چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي زه دې نه خلاص شوم خو دا پیسې مې چا ورکړي دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده نو دا چا دا پیسې ورکړي دي څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې ده لکونه روپۍ نو هغه سړی ورته ووایي ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk چې د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه
چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ اسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دی پیس کړي هغه خدای کامیاب کړی دی مالدار کړی دی اسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت یې په ما یو ګیلاس پیس کړی فری علاج یې ورکړی دا زړونه بدلونکی انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دی دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای خدای چلے دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روانه عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو کراچۍ کې زمونږ سټی وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګوه خو هغه وفات شوی نور هم راسه یو دوه کسان نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زمونږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو مونږ ته دلته نه ایجنټ ویلو 14,000 روپۍ ټیکټ وخه 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلو چې شپه بدله حکومت درکوي جز والا به درکوي نو چې زه کوز شم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدې ته فلایټ چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې هلکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي چې خو دا عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده الله چې دا هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ ته ټیکټ مې ورته وخو هغه ما ته وایي چې بار ته یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه وی دوه کسان یې ما وی دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دی بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ مو پاسپورټ مو ټیکټ مو ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی څه شو وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی یا تا ته کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی دا هغې کې دی مې چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوت یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو دوه درې پکې بوډاګان دي داسې هغه یو لاس رپېږي داسې خو چې ما وکتل ما وپېژنده که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وی د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله شو هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویست ډېر شو او ما یې راکړې وي هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو واخله 500 روپۍ خوشحاله شو ورسته الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات دې قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زه ستاسو نه غیرتي م الله زما نه غیرتي غیرتي له چا بدل پدل نه پرېږدي مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکوي خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه دی راکوي کمیږي صیبه چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدل ماما مې راپسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما وله دلته یو حافظو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاه پیس هغه نه مې وله کیسټ ډک کړی د نعتونو
چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجې وه، داسې هغه برجې سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه، هغه هر څه کېښوده، د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېده. ما ته وي زه خورې یې چې خېجو ګاډي ته، سامان هم ګاډي ته وخېجو، روان شو. یاره چې در جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو. ما ته وي خورې زما کیسټ دې راوړی دی که نه مې او وی راکړه چې ولګو که نه، چې اوس کیسټ راکړه ولګو، وړه مې ټس نارې کړې، اخو مې بټوه کې دی. هلکه مې ته وګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو. ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېک کېښودی، یاره مې زما شک کې تو درېږ. ما وی کېښود، یاره مې تو درېږه ګورو چې ګاډي ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه. ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي، ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده، پاسپورټ او ټکټ هر څه پکې دي. یا خدایه دا څه په مصیبت راوړی. اوس هلته ټرن کم دی، هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی، دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی ده. بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته، پیسې خو به چانه قرض هم والي، خپل هم شته، رشته دار هم شته، خو پاسپورټ ویزې سره بس هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو تلو یو ځای کې ټرن و، هلته کې م ګاډي راته یا راته وکړه راځه ایرپورټ ته بلا وخوړې. چې په ایرپورټ ور دننه شو برجې ته مې وکتل، زما بټوه پرته وه، خو بیا مې مړه کې ټسه وه، مې چا به تې سامان ایستې و تشه بټوه به پرته وي. یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولو مې کړه، هر څه پکې محفوظ پراته وو. ما یې ربه ډېر زر دی بدل راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل. زما وروڼو الله پاک د چا بدل پرېږدي نه، په هغه ساعت ته له خدای پاک بدل درکوي. د خدای په لار کې نه ورکې، سزا یې څومره ده؟ والذین یکنزون الذهب والفضة. او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي، حقوق نه ورکوي، نه پردی حق، دا هم د خدای په حکم دی، نه د الله حق، نه جومات کې، نه غریب لا، نه کونډې لا، نه صدقه، نه خیرات. الله وی فبشرهم بعذاب علیم. اے محبوبه د دردناک عذاب زیری ولا ورکا، دردناک عذاب برسیږي. هغه دردناک عذاب سره دا یوم یحما علیها فی نار جهنم، دا مالونه به خدای راوالی، د دې نه به الله تختې جوړه کړي، تختې، او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کی، او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به په داغونه ورکوي، دقه مال باندې داغونه به درته میلاویږي. او بیا به څه وایي؟ هذا ما کنستم لانفسکم، دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چې کوم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال وڅکه. اوس به څه کوې ورسره؟ ته خو مال دې جمع کو، پرېږدې، بچو ته دې پرېښود، نسو ته دې پرېښود، او د خدای لار کې دې ونه لګو. د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي، د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي. دا د الله د قرآن وینا. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کړي، کم مال نه چې ته زکات نه ورکوې. ډېر خلک دې زکات نه ورکوي، داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکړې باقي زکات نه ورکوي. وی مال کمیږي، د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکه راشه. ولې خدای دروغ وي، پیغمبر دروغ وایي؟ الحمدلله رښتیا وایي. دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کي، او په دې تی د پاسه به کېدي، د تی د اثر نه دی، په دې د پاسه به کېدي، او دا به دومره ګرمې چې شاته دې اولی ته به یې توخېږي، او شاته به په دې اولی ورته کېدي، دا به دومره ګرمې چې مخامخ بار به دې تی ته دا تورا رسېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت. بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به، د دې مال نه به خدای اجدها جوړه کړي، غټ خامار به ترې جوړه کړي.
هغه خامار به راوالي او دله به په دې غاړه کې راواچي او دا وختي به وله شوکیږي دا وختي په دې به ورته چکونه لګی چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات ته نه دی ورکړی صدقه خیرات ته نه دی کړی دا وختي به ورته راکاږي چکونه به لګی او مار به ورسره خبرې هم کوي انا کنزک انا مالک زه ستا خزانه ما زه ستا مال یم ورېښه ستا خزانه ټینګ شوه اوس زمارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم بشي دقه بنیادي وجه ده نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي خاړو دا کم شو ته وایي کم شو نو دا کمېدل د دقه دي ردې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به خور کړي داسې وجود به وله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي به پې پسه ګرځئ دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکوي دا به پې د پسه تاویږي ګرځئ او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګئ او چې کم د خکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په خکرو به یې وایي کم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلی یو دی که دوه دي کم څاروي چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی یو هغې کې د قلبه ساتلی د کار پې کوي خیر دی پروا نشته که قلبه دی له ساتلی چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سنډی دی له اغېشتې دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلی په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اغېشتې دی دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت لپاره دې کې ګوره زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلی چې سرن لی اغېشتي یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته دی زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې قسمه څاروي دي یو یې خپل کار لا اغېشتي زمیندارو کره ولاړې چې دا ما کار لا اغېشتي دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچي راوړل نو د بچي به هم ته خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغې چې دې دپاره یې قلبه اغېشتي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اغېشتل خرڅول خرڅئ او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات به ورکړي ورې نه که دقه سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله نو په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ پرون مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې هلکې صفت کې څوک ترې نه تښتي مړ دا خو ډېر ښه سړی او بخیل بعید من الله د الله نه لرې بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک ورنږدې کېږي نه ورکې که مړوئ د دوو پیسو خیر پکې نشته دی او بعید من الجنه د جنت نم لري دی اور ته نږدې دی بس د خدای شان دی کنه چې بخل ډېر خطر او دا بخل چې کنه دا بخیلوانه بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پېژنې کنه کړوس ورته وي کړوس او کنجوسه چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته کېږي بس پیسه د جیب راوباسي لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله شي روپۍ ورته جاړي ورته خوله شي چې باباجي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وایي کړوس نه ځان ته او بعضې خدای چې ځان ته اړه کېږي خو بل ته نه او سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي ښځه به مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه د خدای وبخي ښه انسان
نو ما ته به هغه ښځې وې ما ته ویره دې سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته وایي چې تا ته پیریان وال ویلې دی که څنګه چل او سړی مې غوسناک دی ما له ولې کار ګور نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کړه ووینځئ په خپله کله ووینځئ ټوکړې ټوکړې یې کله وله زوکم نو یې زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې چمړې پاتې شي او ډوکی مډوکی پاتې شي نو یې دیکا ورکړي چې ځه خدای مې بې خو بس دا دې په بچو مخوره ته مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړې نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو خو پکې دی نو هغه چمړې واړه کم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي هم درته ووایم بعضې داسې هم دي چې د ظالم ځان ته هم نړۍ کېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دې خدای وبخي هغې به وي وي د سپېره نه ځان تړی کېږي او نه یې مونږ تړی کېږي نو وایي مونږ خو هر څه راوړو وی د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وی ځان له غوښه هم راوړو او وی چرګان هم راوړو هر څه راوړو وی مونږ ښه خورو او وی دې سپېره ټماټر ټکو او له ورکو وی ځکه وی داسې وی دې ته خوراک وی وی دقسې وی بچت کوې بچت چې بچت کوو پته هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم کو خپله ښه چرګه لږي د ظالم بیا خو پوهېږي نه ایو سړیو نه هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیر جان دی بشیر جان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه راوړي کله ورسره نمی او کله ښه جیب ډکي دا دره یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېښم چې نن یې شیوالی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې و خانه بدوشو ته وایي اوږې ما او د خدای په نوم سره کې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېده خبیث لور هغه له ورکوم زمونږ په بیخ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکې ښځه ورته وایي خدای دې بیخ وباسه د شومپړق بچیه غریب دی اوږې دی بس ځان لري ګټي دا د ما مال دی ما راوړی دی ته یې ویش او ته بیا وایي ګوره د خدای نوم یې واخېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ ښه د غریب خو بیا د خاوند نه یېري هغه ډوډۍ پکې ښه دا غریب لاړ هلته له خانه بدوشو بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه ډوډۍ راکړې اوږې ما هغه سړی ښځې ته وایي هله شا به غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکوه ښځه ورته ولې ورکوه وی خدای دې بیخ وباسه د ما مال دی ما ګټلې ده ته یې ورکو وی تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړې پوکي ما والي تو ما تیر کړې ده ورکه 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 نو ښځې ورنه کړه نو دې سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي وایي ملګري ولې دې وخندل وایي او مې خندل دی چې خبره مې لوړې غوندې ولیده نو هلته ښځې راکوله خو سړی شومپړقو هغه را باندې خدای ونیو دلته ته راکې ښځه شومپړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وایي هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وی څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دقه رنګې دا خور هم کړوسه ده او څنګه چې زه سقي وه نو خور مې هم سقي دا زما خور ده هم سقي هغه هم سقي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوسه نو بعضې دی که نه چې نسبن د خدای شان دی که ته ورته مینت هم کې او زاریم ورته کې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه او هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلي خو پیسه ورسره ډېرې په خدای قنم خپې بلې خپې به ګرځي او دا سخا پوندې بینې ولي دا سخا پوندې چې لکه راشي چې دا پوندې خو د لپاره اګمال وم
خدای دې غر کا لږ مال دې دې لږ دولت دې په خدای دې خلکو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوتا او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که بچو لره وړې نه په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکئ په بچو هم خرچه وکئ په ښځو هم خرچه وکئ ګاونډي له هم ورکئ کونډو له هم ورکئ یتیمانانو له هم ورکئ قسم دی ګورې قسمیت درته ویم دا به نه وی چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به درنه تپوس کوي ته چرګان خورې قرمې خورې او ګاونډي غریب ترې ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته وم دارو لیکل چې سار برالو سار کنه نو موږ وی دارو ما خو نه دی راوړی تا ته چې ما پرون لیکلو چې دا دارو راوړه وی په سر راوړه څه دی راسره د خلکو بچی د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشتا په هسپتال کې تړتکې وی او لاړل مړه شو خلکو سره د درملو د دارو پیسې نشتا ورشه خلک نن د لوګي دونه ګرانی ده چې خلک د لوګي مري او بعض خلک د پیسو د لاسه چوي دا حقونه در باندې ردي غریبانانو د دې گاونډیانو حقونه در باندې یو خو مهرباني وکړه زکات پوره ورکړه کوتاهی پکې مکوي او چې دا کم په گاوند کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساته روړو ولا اخله ګوړه ولا اخله غریبانان دي چینی ولا اخله جامع ولا اخله په زکات کې معنی پرونه مجلس اب تاسو جامع ورکول شي قیمت به لګي چې د دومره پیسو دي دا ورکول شي په زکات کې وړم ورکول شي مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه می ورکړه دا دغه قیمت کې دا د ما زکات شو ګوړه د مثلا فارسو چې دا چاله ورکړي دا د دونه پیسو دا دونه پیسې د زکات کې لاړ دا ورکول شي تاسو ورکې دی غریبانانو او جزانانو له بدل بدل خدای درکې څومره چې ورکې هغه مر بدل ترازی څومره چې ورکې راضی با را نو زسو هم درته چې د خدای او د رسول خبرې نو پاغې کې د ما د خبرې څه ضرورت دی بخل بنه کوي او صحابه کوي ها ان شاء الله الله خوشاله ک الله خیر او برکت نصیب کا ها نو قطمن خیلو د کندی محمد خان لالا پرون زنومه تلو وفات شوی د الله دې مغفرت نصیب کی محمد خان لالا ډیر خسړ ډیر موده ما سره یوځه ګرځیدو او زامنه دوه کسان عالمان دي یو وفات شو شتوسم الله دې مغفرت نصیب کی او الله دې آخرت خوشاله نصیب او د چارباغ د ګل محمد یوسف مور وفات شوی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي مقصود جان بیمار دی الله دې ول روح صحت او شفا ورکړي نه په دې بسوک نه خپکیږي موږ د مدرسو د چندو اعلان نکو زمون خپل مدرسه دلته روانه ده او الته د یوسف احمد مولوی صاحب مدرسه ده روانه ده نو په دې به اسوک موږ نه خپکیږي د مدرسو د چندو د پاره موږ دلته اعلان نکو خلک نور نه کړو کنه په د خپل مدرسې د چې ورګي دا ور باندې ډیر بعضې مرګري دی غي عمرې د پاره روان دي دعا وتو کې چې الله تعالی په خیر ورسي الله تعالی په خیر بولي الله د قبول شوی عبادتونو توفیق ولا ورکي او کم چې تللی دي امین دي داسې نور مرګري دي او بادر خان دي عمل تلک بیمار دي دعا وکړي چې الله روغ صحت ورکي کم چې تللی دي الله دې په خیر عافیت واپس راوړي ډېر دوستان دي ما ته وخت هم چا ټلیفون وکړو دعا وتو کې چې الله روغ صحتونه ورکي یا الله مریضان له روغ صحتونه ورکي خدای مریضان له روغ صحتونه ورکي الله قرضداران د قرض او اخلاص کې الله زموږ فراخ روزي نصیب کړي الله د دنیا او آخرت د فتنو او د آفتونو نه په امن او امان کې وساتي یا الله د بخل نه وساتي یا الله سخاره کې پیدا کړي الله د حلال او فراخ روزي را لنا کړي الله زموږ مشران او بخي الله زموږ په حال رحم وکړي
خدای د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه مو ساته الله د بد نظر او د بد نظرونو مو ساته خدایا د هر قسم مخلوق د احتیاج نه مو ساته الله زمونږه اسباب تستا پلاس کې دي خدای مونږ فقیران یو مسکینان یو محتاج یو تا ته محتاج یو الله د خیر او د برکت اسباب زمونږ نصیب کې او الله د دوه جهان خوشاله نصیب کې برحمتک یا ارحم الراحمین